السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر یوشي نوري د میډیکل ساينس په دنیا کې یو ماهر ډاکټر شمارل کیږي. د میډیکل ساينس په دنیا کې یو ناشنا تبدیلی راوستې ده. د ډاکټر یو ځل دا داوا وکړه چې ما د کینسر لپاره علاج موندلې ده. تاسو به دا پته وي چې کینسر یو مهلک مرض دی او اوس پورې انسانان د دې مرض په علاج کې کامیاب شوي نه دي. خلک د دې ډاکټر په دې داوی سره ډیر حیران شو، لیکن د چې کوم علاج خوده له وکړي چې پاغي باندې تحقیق وشو نو پته ولګیږي چې واقعي هم داسې ده. نو د دې داوی په سي ثابتېدل سره د ډاکټر ته نوبل پرایز هم ورکړل شوی دی. ملګرو د ډاکټر د علاج د روزي په صورت کې خوده له او دای ویلو چې کله انسان د سوال سره واخله د ولس غنټو پورې وګي پاتې شي یعنی دې سو نه خوري نو په دې سره ډیر تبدیلیاں واقع کیږي زوم په بدن کې. زوم بدن د انرژي په زور باندې چلیږي. ازوم بدن اکثر انرژي د ګلوکوز په صورت کې حاصلای او د ګلوکوز تقریبا بهر خوراک کې موندل کیږي. کله چې بدن ته بهر نه غذا نه ملاويږي نو په دې سره ګلوکوز ختم شي، کوم چې زوم بدن ته د بهر نه رارسي. کله چې دا پروسس ختم شي نو زوم په بدن کې یو نوې پروسس شروع شي. د انسان په بدن کې کوم سیلز موجود دي دا په ماتېدلو باندې شروع شي او دې ته د ساينس په ژبه کې اټوپیج ویل کیږي. دا سلونه راولګي بل خوري په دې سره بدن ته انرژي فراهم کوي او دا کار مسلسل جاری وي. نو په دې سره هغه سیلز کوم چې د کینسر په صورت کې خوريږي پاغي کې ډیر کمی راشي. د دې ډاکټر نه دا تاسو شو چې هر انسان لپاره یو کال کې څومره وخت پورې دا کار کول پکار دي. نو دې ډاکټر په جواب کې دا وی چې کم از کم هر انسان لپاره کار دی چې په یو کال کې د شلو نو واخله د 25 ورځې پورې مسلسل دا کار وکړي، یعنی ځان د خوراک نه بند کی. نو مطلب دا دی ملګرو چې روزه نیول د صحتمن وجود راز دی او کله چې مسلمان په خنیت سره دا ونیسي نو په دې سره د آخرت هم خسته کېدی شي. میډیکل ساينس څومره ترقی کوي نو په دې سره دوی داسې سمخي تراوړي چې هغه بالکل 100% د قران تصدیق کوي. ملګرو دین علاوه د روزي د نیولو نور هم ډېری فائدې شته دي. لکه انسان چې کله سحر نه واخله ماخام پورې بزن خوراک بند کی نو په دې سره زموږ ډایجسټیو سیستم کوم چې د هضمي سیستم د هغه ډیر آرام ملويږي او په دې سره په شړه باندې هم د وینې غدباو کم شي. بل طرف ته جګر کوم چې زموږ په هضمي کې غټ کردار ادا کوي هغه ته په دې سره ډیر آرام ملويږي. دین علاوه ګردو ته موږ ته فائدې رسی. هغه ته فائدې دا ده چې په دې سره زموږ په بدن کې موجود چربي ویل کیږي. هغه چربي کوم چې د وینې په رګونو کې پیدا کیږي او دا وروسته بیا ډیر بیماریانو لپاره سبب هم ګرځي. ملګرو روزي نیسئ، د الله شکر ادا کوئ او الله نه د عافیت سوال کوئ. الله سبحانه وتعالى دې ستاسو روزي قبول کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.